که د مور شیدې لږ وي څه باید وکړو؟ ځینې میندې چې ماشوم وزېږوي نو شیدې یې لږ وي، ماشوم نور باندې مړېږي او د وخت په تېرېدلو سره شیدې مطلق وچېږي، چې بیا نو مور مجبوره کېږي چې ماشوم ته د غوا شیدې ورکړي او یا هم ماشوم ته د بازار څخه پوډري شیدې راوړي، چې نه یوازې ماشوم لږ ګټه کوي نسبت د مور و شیدو ته، بلکې ځینې مشکلات هم زېږوي. پر دې به خبرې وکړو چې څنګه یوه مور کولی شي تر ډېره وخته شیدې ولري او خپل ماشوم یې په شیدو موړ وي او د پوډري شیدو څخه خلاص واوسي. مورګانې دې خپل ماشوم ته څو وارې شیدې ورکوي، تقریبا هر 2 ساعت وروسته دې ماشوم ته شیدې ورکوي. دا ځکه چې څومره چې ماشوم ته ډېر وارې شیدې ورکول کېږي، دا حالت د شیدو پر تولید باندې ډېر مثبت تاثیر لري او د شیدو تولید ډېروي. مور باید استراحت وي او منظم خوب ولري. که چیرې مور ستړې وي یا اندېښنې ولري، په نتیجه کښې د مور خوب خرابېږي، چې د خوب خرابوالی د شیدو پر تولید باندې بیا ډېر منفي تاثیر لري او په نتیجه کې د شیدو جوړښت راکمیږي. کله چې شیدو جوړښت په متکرر شکل سره راکمیږي، بالاخره کېدلی شي چې شیدې وچې شي. مور باید قوي خوراک وکړي، لکه هګۍ، غوښه، شیدې، مستې، میوه‌جات او سبزي، دا باید زیات وخوري. او مور باید ډېر مایعات واخلي، لکه اوبه، شیدې او مایع شوروا او د میوې جوسان کولی شي چې واخلي، چې په نتیجه کښې د شیدو تولید فوق‌العاده زیاتېږي. او بل، مور باید د څښي څخه ځان وساتي تر څو شیدې راکمې نه شي. مور باید سګرېټ ونه څکوي، مور باید زیاتې چای ونه څښي، د چای پر ځای باندې باید د اوبو زیاتې استفاده کړي. مور باید د فشار او خفګان څخه ځان وساتي. مور باید په منظم شکل سره خوب وکړي. که چیرې د دې ټولو سپارښتنو باوجود بیا هم د مور شیدې کمې وي، بیا کولی شي چې مور ډاکټر ته مراجعه وکړي او د ډاکټر د توصیې مطابق درمل واخلي. په خپل سر باندې مه له دواخانو څخه درمل وړئ او نه دې میندې په خپل سر باندې د یوې او بلې اجاڼۍ په خبر باندې درمل خوري، تر څو د درملو د تاوان څخه ماشوم هم خوندي وي او مور هم ورڅخه خوندي واوسي.